نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. پرون د نیت په باره کې یا د ارادې په باره کې چې د زړه سره تعلق لري خبره وکړله. زما ورونو دا هره خبره غنیمت بولئ، لکه هغه دوکاندار چې د ورځې د شروع څخه ناامیده ناست وي، د لرې څخه ګراک وویني او د ده څخه ډېره لږ سودا وکړي. دغه یو ګراک هم په د اوږده ورځ کې د دوبو په اوږدو ورځو کې دی غنیمت بولي. همداسې د الله رب العزت له طرفه یو عظیم احسان دی پر موږ او تاسو باندې چې یوه ورځ یا د نن ورځ د تېرېدو سره سم چې شپه شروع شوله، دغه یوه خبره چې د الله رب العزت د دین اورو دا باید غنیمت وبولو او دا موقع هېڅکله د لاسه ورنکړو. خبره همدا ده زما ورونو، په کم خاطر باندې موږ دا غنیمت وبولو. الله رب العزت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته قرآن کریم ورکوي په دغسې یو ژوند کې چې هغه د مشکلاتو او ناخوالو څخه ډک و. صحابه کرامو یوه خبره د نبي زباني اورېدله او پر یوه خبره باندې عمل کوي او دا یو موقع وه الله رب العزت ورکړې وه. ځکه نو هغو کسانو چې د نبي خبره واورېدله او دغه حالاتو او دغه مواقع غنیمت وبللې، الله رب العزت صحابه ځینې جوړ کړله. خو کومو کسانو چې د نبي اواز و خبره وانه اورېدله، الله رب العزت د صحابیت مقام ورنکوي. وجه همدا ده چې هغو انسانانو د دین یوه خبره غنیمت بلله. موږ او تاسو هم په دغه زمانه کې چې د فتنو څخه ډکه زمانه ده، انسانانو کې فتنې، د انساني شکل کې فتنه، په مال په شکل کې فتنه، د اولاد په شکل کې فتنه، د بېلابېلو لارو څخه فتنې راته راروانې او په مختلفو شکلو کې راروانې، په ښه رنګ کې راروانې، په بد رنګ کې راروانې. په دغسې پرفتن زمانه کې او په دغسې پرفتن دور کې موږ او تاسو د الله رب العزت د دین یوه خبره اورېدل باید غنیمت وبولو. یوه خبره الله رب العزت دغه چند د انسانانو کوي، خو هغه انسانان الله د دین لپاره انتخابوي چې الله یې چڼ وکړي. وجه همدا ده چې په ټوله کندهار کې، په ټوله ولایت کې الله رب العزت د ډېرو مخصوصو انسانانو چڼ وکړي، انتخاب وکړي، الله د دین کار ځینې واخیستی. او داسې هم نه ده چې ټوله انسانان الله د دین لپاره په کار اچوي. الله چې پر چا باندې یو خاص ناز وکړي او خاص یې ونازوي، خاصه پیرزینه باندې وکړي، نو بیا د خپل دین لپاره راولي، داسې مواقع ورته برابر کړي او داسې حالات ورته سازوګار کړي، داسې انسانانو سره یې راشه درسته سي، داسې مراکز سره تعلق و اشنایي سي چې په یوه تعلق باندې د دنیا و آخرت سم سي. همدا وجه د زما ورونو چې الله رب العزت په قرآن کریم کې درې بهترین او لوی موضوعات راته تشریح کوي چې د هغوی سره تعلق او د هغو پیژندنه دا سبب د دې کیږي چې زموږ او ستاسو څخه الله راضي کیږي. نو دا څو خبرې چې موږ او تاسو هره ورځ اورو، دا د الله له طرفه څخه یو احسان وبولو او دا موقع یو غنیمت وبولو او د دې موقع څخه په استفاده خپل دنیا هم سمه کړو او آخرت هم سم کړو. نو د قرآن کریم د موضوعاتو څخه یوه ډېره لویه موضوع هغه توحید دی. توحید دغه لفظ نه دی، د 5 حرفو څخه چې جوړ دی. توحید، تا، واو، ح، یا، دال. په دې کې د دنیا او آخرت ټوله ښه صفتونه، ټوله ښه کارونه، ټوله ښې خوبۍ، ټوله نیک صفات، ټوله بهترین اعمال په توحید کې راځي. او توحید هغه صفت دی چې کله په انسان کې راسي، نو بیا به د مشکل په وخت کې د مخلوق څخه مرسته نه غواړي، د تکلیف په وخت کې به د مړو څخه کومک نه غواړي، د غم په وخت کې به د افرادو څخه کومک نه غواړي، د ناجوړۍ په وخت کې به انسانانو ته حاجت نه پیښیږي، د هغوی څخه به مرسته او کومک نه غواړي. خو چې کله د انسان په وجود کې توحید راغی، الله رب العزت په قرآن کریم کې خپلو بندګانو ته یو ډېر ځانګړی درس د نورو درسو تر څنګ د توحید ورکوي. توحید دا معنا چې زما او ستا په ناسته کې، په ولاړه کې، په رفت و آمد کې، په تګ او راتګ کې، په دکانداري کې، په بازار کې، په اخلاقو کې، په خوراک کې، د څښاک په وخت کې، په ټولو کې دا عقیده وي چې یقینا یوازنی ذات چې د دې لیاقت لري چې باید عبادت یې وسي هغه الله رب العزت دی.
د دې لایق دی چې باید د هغه پرستش او عبادت وسي، هغه د الله رب العزت ذات دی. کومک ځینې غوښتل سي، هغه د الله ذات دی. مشکلات به حل سي، د الله رب العزت مبارک او مقدس ذات دی. او چې کله ناره او چغې ورته کیږي، کومک ځینې غوښتل کیږي، هغه د الله رب العزت ذات دی. هر وخت د خوب په وخت کې، د ویدېدلو په وخت کې، د سهار او د ماښام په وخت کې د انسان د وجود ټوله اعضا، د انسان ټول وجود پر دې باندې اصرار وکړي، د دې دعوه وکړي او دې خبرې ته زړه ښه کړي چې یقینا ځکه کومک غواړم د الله رب العزت څخه باید وغواړم. د دغه توحید درس، د دغه یووالي درس، د دغه وحدانیت درس الله رب العزت هر نبي ته ورکړی و چې ای نبي ستا هم دا وظیفه ده چې ما په ربوبیت ومنې، ما په خدایي ومنې، زما په صفاتو کې انسانان مه شریکوه، زما په نومو کې د مخلوقاتو ذرات مه شریکوه، د مخلوقاتو د کارو څخه زما کومه حصه مشترکه مه اخله چې د مخلوقاتو کارونه زما په کارو کې ګډوي. هر نبي ته الله رب العزت دا یو ځانګړی خطاب کوي. د آدم علیه السلام څخه راشروع تر نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې په دې زمانه کې چې 1,40,000 زیات او کم پیغمبران تیر شوي دي، په هره زمانه او په هر شکل و صورت، په هر علاقه او ماحول کې چې تیر شوي دي، الله دغه درس ورکوي چې خپلو پیروانو ته ووایه، په ځان کې دا عقیده پیدا کړه چې الله رب العزت یوازنی ذات دی چې انسانان باید هر کله د هغه څخه کومک وغواړي او د هغه عبادت وکړي. قرآن کریم کې خو د څو محدودو انبیاو خبرې راغلي دي. ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، عیسی علیه السلام، لوط علیه السلام، هود علیه السلام، صالح علیه السلام، ذوالکفل علیه السلام، نبی کریم صلی الله علیه وسلم، موسی علیه السلام، نوح علیه السلام، یونس علیه السلام، سلیمان علیه السلام، داود علیه السلام. دغه په شمیر باندې شمارل شوي پیغمبران چې په قرآن کریم کې راغلي دي، د دې څخه ما سوا چې په زرهاو انبیا تیر شوي دي، یوازنی درس الله رب العزت ته توحید ورکوي. په ځانګړي ډول او په خاص ډول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت د وحدانیت درس ورکوي چې ته خپلو پیروانو ته ووایه، د خپل قوم افرادو ته ووایه، مشرکینو قریشو ته دا خبره وکړه، په داسې یو ښار کې ورته وکړه، په داسې یو مملکت و وطن کې ورته وکړه چې ټوله علاقه بوتانو نیولې، د الله رب العزت سره شریکان ډېر او په څو خدایانو باندې انسانان عادت وه، ډېر خدایان یې منله، د یوه خدای عبادت یې نه کوه. په داسې یو ماحول و په داسې یو حالت کې الله رب العزت نبي ته دا فرمایي چې دې انسانانو ته ووایه چې یوازنی ذات چې عبادت یې کېږي هغه د الله رب العزت ذات دی. هغه و چې ابوذر غفاري رضی الله عنه د غفاري قبیلې و، پر دغه توحید باندې سخت وهل وخوړل. رالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ایمان مشرف سو، د هغه څخه د توحید درس واخیستی او بیا د کفارو په صف کې دریږي، د مشرکینو په جماعت او ټولۍ کې دریږي او دا ورته وایي چې ما اقرار وکړي لا اله الا الله محمد رسول الله. زه نور د دې خبرو څخه واوښتلمه چې ستاسو بتان به منم، ستاسو بتانو عبادت به کوم، د دې څخه زه توبهګاره سولمه. یوازنی کار زه دا کوم چې الله رب العزت یو ذات دی، واحد ذات دی، قل هو الله احد، احد ذات دی، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، الله لا اله الا هو الحي القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. دا آیاتونه دي د الله رب العزت په توحید کې چې هغه ذات څه عبادت کوم چې هغه ته خوب نه راځي، چې شاک نه کوي، خوراک نه کوي، مرګ نور ته راځي، همیشه ژوندی دی، وچو انسانانو ته اولادونه ورکوي، ډېرو انسانانو ته چې اولادونه یې سوي بیا اولاده یې کړي، څوک وچ پیدا کوي، چاته بې جوړه اولادونه ورکوي، څوک څنګه کوي څوک څنګه. دا د کفارو په جماعت ورننوتی، د هغو په حضور کې دا خبره وکړله. د دغه توحید پر درس باندې د مشرکینو له طرفه ابوذر غفاري رضی الله عنه د غفار د قبیلې څخه د غفاریه قبیله وهلي وخوړل، ټکولي وخوړل، راچپایه کوي، ویې وهلی، چا سوکان، چا لغتې، څوک نور څه چې څومره یې وس و د دغه توحید پر درس باندې ابوذر غفاري رضی الله عنه وهل خوري. بیا ځکه کسان ورته راځي وایي دا پرېږدئ، دا خو د هغې قبیلې انسان دی چې غفاریه قبیله ده، شام په علاقه کې ده یا د یمن په علاقه کې ده. که تاسو تجارتي قافلې بیا یاست نو د غفاري قبیلې انسانان به درته ودرېږي چې تاسو زموږ د قبیلې او د قوم انسان وهلی و، ستاسو تجارتونه به ټپ در ودروي، بیا یې پرېږدي. ابوذر غفاري بیا ورته وایي چې یا داسې خبره نه ده، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. زما دغه یو پیغام دی، دا زما ګواهي ده
ستاسو په حضور کې هم د قیامت په ورځ هم چې یوازنی ذات چې د عبادت وړ دی هغه الله رب العزت دی، او یوازنی څوک چې د الله له طرفه څخه استازي او رسول دی هغه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. پر دې خو زما ورونو صحابه کرامو وهل خوړلي دي، ټکول یې خوړلي دي، ځکه نو دا معمولي خبره مه بولئ چې توحید توحید. ځینې انسانان د توحید نارې وایي مګر د توحید په مفهوم یې قسم په بالله که سر خلاصېږي. توحید وای چیسته، د توحید اصول چیستی، د توحید سرحدات چیستی، کم شرائط لري، کم واجبات لري، څه باید څوک وکړي او څوک باید څنګه ونه کړي. دا دي همداسې د دغه توحید پر درسو باندې حضرت بلال رضی الله عنه هم وهلو ټکول خوړلي دي. هغه ورته وایي چې ته به دا وایې چې زه ستاسو بوتان منم، دا نسم ویلی، خو دا ویلی سم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بیا یې وهي د مکې مکرمې مځکه به تاسو لیدلې وي، ځینې حاجیان صاحبان که ناست وي. الله موږ ته دیدار را نصیب کړی دی، الله دې ټول تور نصیب کړي. هلته چې کله ولاړ شئ تورې ډبرې او توره مځکه شګلنه د ډبرې نه مځکه ده، پر هغه مځکه باندې کفار او مشرکین حضرت بلال رضی الله عنه پرې باسي او پر نس باندې د ایښېدلې تودې او سرې ډبرې ورېږدي غټې ډبرې، او دا اقرار پکوي چې د دغه توحید د خبرې څخه ته واوړه، بس نور کار نه دی. حالا چې تاسو زما ورونو وګورئ په دین اسلام کې دوه مهم شان دي چې دین یې موږ ته راشي، یو عزیمت یو رخصت. عزیمت دا دی کافر در باندې پیر سو او تا ته دا وایي چې ته به خدای نه منې کنې وژنم دي، ته دا ووایه چې و صحیح دی، دا رخصت دی، دا رخصت تا ته اجازه ده، د مرګ څخه ځان خلاص که یا بله وکه یا بله وکه، خو په زړه کې به دې دا عقیده وي چې زما رب دی، الله دی. ظاهرا په الفاظو کې تا دا خبره وکړله د کفارو څخه دې ځان خلاص کړي، پروا نه کوي، دا رخصت دی، اجازت درته. مګر عزیمت بیا دا دی چې کله کافر درته ولاړ دی چې دا کار به کوې، ته به وایې په خوله باندې چې زه الله نه منم، مګر ته ورته ووایه چې یا الله منم. دغه عزیمت دی. حضرت بلال رضی الله عنه ته دا اجازه وه په شریعت کې چې باید دی دا ورته ووایي ځان د وهلو ټکولو څخه خلاص کړي، مګر پر توحید باندې دی دا ځان قربانېدل دا یو رقم افتخار بولي، ویاړ یې بولي، او په دې باندې فخر کوي چې پر توحید باندې زه وهل کېږم، پر توحید باندې ټکول کېږم، پر توحید باندې ماته دردونه راکول کېږي، زما پر نس باندې ډبرې انسانان نایږدي، پروا نه کوي. او په سختې تمغې او سخت ټپونه د حضرت بلال رضی الله عنه په جسم مبارک کې پیدا سوي وه. د نورو صحابه کرامو زما ورونو ډېر واقعات دي، هغه واقعات دي چې تاسو یې کتلی سئ، وستئ، تاریخ وګورئ، سیرت د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وګورئ، او ډېر څه چې په تفصیل باندې راخستي دي. مولانا محمد زکریا صاحب رحمه الله تعالی شیخ الحدیث او جز المسالک کې د امام مالک شرح ده، هلته بهترین واقعات راخستي دي، فضل اعمال کې راخستي دي، او مولانا محمد یوسف کاندلوي صاحب رحمه الله تعالی هغه په حیات الصحابه کې راخستي دي، منتخب احادیث دي. داسې نور علماء کرامو هم پر دې موضوعاتو باندې ډېر کتابونه لیکلي دي، ډېر شی لیکلي دي، تاسو یې مطالعه کولی شئ، پښتو سیرت مطالعه کوئ چې څومره واقعات راغلي دي صرف د دې خبرې لپاره چې صحابه کرامو پر توحید باندې سخت وهلو خوړله. تابعینو کې هم داسې کسان راځي، امام احمد بن محمد بن حنبل په باره کې راځي ان شاء الله تعالی. بالاخره دغه امام ته د وخت بادشاه سزا ورکوي، در وهلو لاندې دی. په دې وخت کې هغه څوک چې د بادشاه له طرفه څخه دی او ځان ته هم عالم وایي، هغه وخت اهل تشیع څخه وشیه و، دغه امام ته دا وایي که ته چیرې دا اقرار وکړې د خپلې خبرې څخه واوړې نو زه به د باچا د سزا څخه تا خلاص کمه. دغه امام چې تر وهلو لاندې دی د وهلو په وخت کې دا ورته وایي که ته چیرې د خپل قول څخه واوړې او زما خبرې ته راواوړې نو د قیامت په ورځ به د الله د سزا څخه زه تا خلاص کړم. نو زما ورونو دغو امامانو صحابه کرامو انبیاو په د توحید باندې زخمونه خوړلي دي، بېعبه سوي دي، بېعزته سوي دي، هیڅ پروا نه کوي. زکریا علیه السلام او ورسره زوی یحیی علیه السلام په دغه توحید باندې ارسول او کیا. نور خو د زکریا علیه السلام سره چا دشمني نه درلودله، د یحیی علیه السلام سره بله دشمني نه وه، یوازنۍ دشمني دا وه چې دغو انسانانو نورو انسانانو ته توحید ورشوي، د الله رب العزت وحدانیت و یووالی ورشوي او تناهایي و یووالی ورشوي. دغو انسانانو د خپل وجود قرباني ورکړله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د خپل عزت او ناموس قرباني هم ورکوي، او د خپل غاښ د شهادت قرباني هم ورکوي،
او د خپل نس قرباني هم ورکوي، لوږه هم برداشت وي د خندق په غذا کې. توحید دی. الله رب العزت په مشرکینو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیژني، ځکه نو بیا په توره تاریکه کې ډېرې سختې دوړې دي او سیلۍ ده، ورېږ هم دی، دوړې هم دي. په دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور څخه راوځي، ابوجهل ته د دعوت دپاره ورځي. د چیز لپاره ورځي؟ بستر نه و، خوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه درلودی، کوروالاوې یې نه درلودلې، اولادونه یې نه درلودله، خوراک او څښاک یې نه درلودی، هر څه یې درلودل. بشر و، فرشته خو نه وه، ملایکه خو نه وه، هر څه یې درلودله، مګر د دغه توحید په خاطر یې خپله بستره قربان کړله، خپل اولادونه د شپې پرېږدي، خپلې بیبیګانې پرېږدي، او په تکه توره تاریکه کې سیلۍ او باد طوفان هر څه سته، ابوجهل کور ته ورځي او دا ورته وایي چې ته دا اقرار وکړه چې الله احد، الله رب العزت یو دی، لا اله الا الله محمد رسول الله. دا خو هغه څو واقعات دي چې درس راڅخه اوږد نه سي، مشهور شیان چې زه درته وایم. تفصیلي قصې که درته وکړمه، کنداریانو ته خو بیا قصې هم خوند ورکوي، بس نو بیا ښه صفتونه هم کوي، وایي دا ښه قصې کوي، که د درواغ وي که د رښتیا وي، والله اعلم. بس مازې قصې ورته کوه، ځکه نو د ملي هنداره په کندهار کې ډېر چاپېږي او ډېرې خرڅېږي هم. قصې ډېرې دي پکښې، قصې به کوو، خو دونه قصې به کوو چې باره نو ترجمه په قصو وانه وړي، د ترجمې اصلي حیثیت د لاسه ور نه کوو. ترجمه به کوو او قصې به هم کوو، خو قصې به را عبرت نه، قصې به را قصې. ما یو کتاب ولیدی خو را مې نه نیوی، یو کتاب مې ولیدی را مې نه نیوی. د یوسف علیه السلام په قصه کې 101 عبرتونه پراته دي، 101 یا 102 عبرتونه پراته دي، نصیحتونه. یوازې د یوسف علیه السلام په قصه کې 102 101 دا عبرتونه پراته دي. اوس قصه به کوو د یوسف علیه السلام او نور قصې به کوو، خو قصه به برای قصه نه، قصه به برای عبرت وي او برای زده کړه به وي. نو خبره زما ورونو دا ده چې موږ او تاسو د الله رب العزت اولنی درس د قرآن کریم د شروع تر مخه یا په ټوله قرآن کریم کې دا راکوي چې تاسو توحید زده کړئ، تاسو د نورو انسانانو څخه مرسته مه غواړئ، تاسو ماته متوجه سئ، د مشکل په حالت کې ماته متوجه سئ، او د سرا او ضرا د تکلیف او خوشحالۍ په وخت کې ماته متوجه سئ. داسې نو نه چې تکلیف را باندې راغلی، یا الله ته خو مې وینې، یا الله ته خو مې وینې، په ما څه کېږي، تا څنګه کړلم، در بدل دې کړلم، اوس ته ما وینې، مشکل پلان پلان پلان. او چې کله خوشحالي راغله، یا الله ته مې نه یې په یاد، یا الله دا ګناه کوم ته مې نه یې په یاد، پلان پلان پلان. دا انسان ګناه د دې شاهدي ورکوي چې ستا الله نه دی په یاد. اوس عجیبه خبره خو لا ده زما ورونو، یو انسان په معصیت او ګناه کې اخته دی، بیا الله تعالی سونه پورته کړي، یا الله ما وبخښي. وروره دعاوې الله څخه ډېرې مه غواړه، دا ګناه پرېږده، بس الله دې بخښي. یو انسان په معصیت کې اخته دی، په ګناه کې اخته دی، دا ګناه سره سره دی دا دعا کوي. هغه انسان چې د فلمو په دکان کې ناست دی او فلم ته ګوري هم دا دعا کوي، الهي ته خو مې د نورو د شر څخه وساتې، د پردو د بدو څخه په امان کې. هلته دی په معصیت کې اخته دی، په ګناه کې اخته دی، د الله څخه دعا غواړي. دغه دعا تاسو راته وایاست قبوله به سي؟ هی یو فارسی شعر دی چې د امام سعدي صاحب دی که څنګه دی، فوراً پر ذهن کې رالی: صبح بر کف توبه بر لب، دل پر از گناه معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. په لاس کې تسبیح، پر خوله باندې توبه، استغفر الله استغفر الله استغفر، غټې تسبیح. صبح بر کف توبه بر لب، په لاس کې تسبیح او توبه پر شونډانو باندې، دل پر از گناه، زړه د ګناهو څخه ډک. چې ماښام به نو سی بیا به یې ګورو، دا کنسرټ به جوړوو او که به یې نه جوړو، دا شوق به کوو که به یې نه کوو. غل د هغه پروګرام جوړوي، زاني د هغه پروګرام جوړوي، ډاکو د هغه پروګرام جوړوي. هر ظالم د خپل وس سره، هر انسان د خپل وس مطابق د ګناه لپاره یو پروګرام جوړوي. صبح بر کف توبه بر لب، دل پر از ګناه معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. دا زما ګناه زما پر استغفار خاندي چې بابا په چی شاخته یې، هلته ګناه کوي، دلته استغفر الله. ډېر کسان به تاسو لیدلي وي په کور کې ناست وي او هلته د کوټې پر کونج یې چې وي لګولي تسبیح، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. دا کله کېږي زما ورونه؟ دا کېدلی چې تاسو خپله فیصله وکړئ، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. په بازار کې ناست دي، تصویر ورسره دي، ښځو ته ګوري، استغفر الله استغفر الله. او بابا معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. دا زما ګناه، دا زما پر استغفار خاندي. چې شي اخته ګناه پرېږده، استغفار ته ډېر ضرورت شته نه. استغفار په خپل ځای باندې ښه خوندوره خبره. ځکه نو علما کرام وایي په یو وخت کې دوه د ثواب کارونه نشي کېدلی.
ډېر کسان چې موږ په د خپلو حلقو کې لیدل دي ترجمه هم اوري تسبیح هم زر اړي جمعې بیان ته هم ناست دی تسبیح زر اړي او دی نو دونه شوقي دی د نامې زوی چې باید په عین حال کې هم دی سبحان الله ثواب وګټي یوه درخته په جنت کې او په عین حال کې د مولوي صاحب تقریر هم په ذهن کې ټیپ کیا نشي کېدلی دا یو ثواب ګټه بس د مولوي صاحب تقریر ته غوږ ونیسه دا تر ټولو کارو ښه کار دی او د ثواب کار دی نو سبح بر کف توبه بر لب دل پر از گناه معصیت را خندمې از استغفار ما خبره مې دا کوله چې انسانان عجیبه دي په معصیت کې اخته دي او د الله رب العزت څخه دعا غواړي الله رب العزت دغه انسانانو ته دا درس ورکوي چې تاسو ما ومنئ په خدای باندې زما سره نور انسانان مه شریکان کوئ نور انسانان مه شریکان کوئ اوس تاسو ورسې خلک په کومې بدبختۍ باندې اخته دي توحید وایي چې شته پیژني یې نه په کومو شیانو باندې اخته دي او کم کسان چې د زیارت په نامه باندې کم کارونه کوي د قیامت په ورځ به دغو انسانانو سره الله حساب و کتاب کوي اوس هر قبر ته زما ورونه ورتللی شي د مسلمانانو خو مګر و پر دې طریقه زما ورونه ورسئ چې هغه سنت طریقه وي الله به درڅخه خوشحاله سي جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم به مو شفاعت کوي او دغه درس چې د توحید الله رب العزت خپلو بندگان تور کوي تر دغو مسلمانانو خو هغه کفار خو دا دعوه کولی شي چې موږ ښه یو کفار دا ویلی شي چې موږ ښه یو عیسایي دا دعوه کولی شي نصراني دا دعوه کولی شي یهودي دا دعوه کولی شي چې موږ ته خپل مشر دا درس را کړی دی چې کله دی زموږ پر وجود باندې لاس تیر کړي نو زموږ ګناهونه معافي شي په دغه عقیده باندې دغه عیسایي او نصراني او یهودي پاته دی دا هندوستان کې به دغه بندرګاه د اشی چې بولي د دغه هندوانو عبادتګاه چې ورسي هلته دغه انسانان دي په دې عقیده باندې چې دلته د زموږ بت ته بګوان ته څوک رالی بس د دغه غلطي ګناهونه ټول معاف شول زموږ یو انډیوال یې مولوي صاحب کیسه راته کوي د ده یو څه شناخته دی هغه تللی یو خبریال دی هندوستان ته بګوان ته چې ورلو نو ولفرمایه د ډېر ښه سړي خیال راغلی او بیا یې شیدې راوړلې وایي ستا پښې موږ په دغه شیدو در پرېولو ولې یې را پرېولئ د تبرک لپاره په دې باندې بیا زموږ ګناهونه معافي شي اوس یو انسان بل انسان ته دومره عقیده لري خو افسوس پر مسلمانانو مؤمنانو باندې چې د خپل رب سره د توحید علاقه شکولې ده توحید علاقه مګر و د توحید په مفهوم کې دا خبرې ټولې پرتې دي چې د دین اسلام ټوله احکام پکښې راځي دا ټوله احکام راځي مطلب زما ورونو دا دی چې الله رب العزت په قرآن کریم کې موږ ته د توحید درس راکوي کم انسانان چې پر توحید باندې ولاړله هغو انسانانو هغه وي چې قیصر او کسرا معنی فتح کړلې هغه ولاړه تر روم تیر سوله تر فارس تیر سوله هغه راله افغانستان ته راورسېدله هغه ولاړه هندوستان ته ورسېدله او په زرهاوه جریبه مځکه یې طی کړله تر نورو انسانانو ورسېدله یو غټه امپراتوري جوړه سوله انسانانو په خپل مټ باندې په خپل زور او د بازو په طاقت باندې نور مځکې او نورې علاقې فتح کړلې فتوحات د دوی په نصیب سول د توحید په زور باندې ځکه نو د بدر په غزا کې چې کله صحابه کرام لږ وه او بل طرف ته مشرکین ډېر وه الله رب العزت شکست د توحید په زور باندې ورکوي او هغه کسان چې الله رب العزت توحید ورنصیب کوي هغو انسانانو چې د نور څخه مرستې ونه غوښتلې الله رب العزت یې کامیابه کوي نو د توحید زما ورونو دا مطلب دی چې هر ځای پښې واوري د توحید دا مطلب دی چې هر ځای هر وخت د هر چا د خوا یا ستا د خوا څخه د انسان د ځان د خوا څخه یو مسله پیښیږي هلته د الله رب العزت دیني حکم ژوندی که بس دې ته توحید ویل کېږي دا نو نه معنا چې توحید نارې وم یم موحد مګر هلته نو یو څه اسلام زما څخه پاته وي نیم منم نیم نه منمه یو قول منم یو قول نه منمه راسې دا لفتا ته مسله و پر دواړو سترګو ماشاءالله پر دواړو ته چې وه تازه فرشته د اوم اسمان څخه راغلې ده اصل د ښه سړیتوب دعوې کوي چې څنګه حاجي مولوي صاحب تا وویل پر سر سترګو مې قول دی د هغه حاجي مولوي صاحب مخ ته پر سر سترګو باندې انکار وکړي نیک بلې جنګ یې کړی زموږ څخه یې مسله اخیستې دا دروازې چې ووځي باره جنګ سره وکړي او زه بیا داسې خوشحاله یم چې ښه سره ووایي ښه سره ووایي ټینګ سره ووایي سرونه سره مات کړي او دلته وینې سره ووایي وینې دغه طرف چې دا نه مني دا مسله که تاواني و نه مني که ګټمن مني نو خبره زما ورونو دا ده چې نیم قرآن مني نیم نه مني دغه انسانان نو څنګه به بیا د توحید اعلانونه دوی وکړي څنګه به د توحید دعوې دوی وکړي توحید ډېره باریکه موضوع ده او ډېر اساسي او عمده موضوع ده الله رب العزت په قرآن کې اولنۍ موضوع د توحید تشریح کوي یو څو خبرې ولا پر توحید نورې وکړو پرون دا خبره ما ته زده کړې ده چې زموږ تلوار نه دی د قرآن په ترجمه کې موږ په ډېره سړه سینه کوو په ډېره ارام کوو په هر څو کلو کې چې ختمېدی ختم دي سي بس موږ دا تلوار نه کوو چې ژر یې ختم کړو او یو څوک ووایي چې دلته خو نو قرآن ختم شو بس موږ د ټول ژوند د هغه کتاب دی بل کتاب شته نه د دې سره باید زموږ تعلق یې همیشه لږ وایي ځان په پوه کوو او زده کوو یې عمل باندې کوو
او په خپل ځان کې راولو، په معاشره او ټولنه او جامعه کې راولو. نو چې الله رب العزت انسانانو ته دستور کوي، الله رب العزت انسانانو ته دا فرمایي چې پر ما ایمان راوړي، زما پر رسولانو ایمان راوړي، زما پر ملائکو ایمان راوړي، د قیامت ورځ ایمان راوړي، د قبر پر عذاب ایمان راوړي، او البعث بعد الموت د مرګ څخه وروسته چې ژوند دی پر هغه ایمان راوړي، پر جنت او دوزخ ایمان راوړي، او هر څه چې په قرآن کې ما درته ویلي پر دې ټولو ایمان راوړي. خو که زموږ انسانانو اعمالو ته چې ګورو، د دې مطلب دا دی، د دې شاهدي ورکوي لکه دغه انسانان چې یو څه د دغو کارو سره نااشنا دي. ولې الله په څو واره د نبي په ژبه دا اعلان ورته کړی دی. په هر صورت کې تقریبا دا خبر راځي چې تاسو الله رب العزت په وحدانیت باندې ومنئ، مګر د هغه الله رب العزت چې یوازې ذات دی، انسانان نافرماني کوي. دا دوی نافرمانی د دې معنا ورکوي چې د توحید څخه د انسانان یو څه ګوښه سوي دي، توحید څخه ګوښه سوي دي. توحید ویل کېږي یووالي ته، او موږ او تاسو الله رب العزت په یووالي منو. هیچا دا نه دي ویل چې الله دوه خدایان دي، درې خدایان دي، څلور دي، پنځه دي، نعوذ بالله. که چیرې دا نظام په دنیا کې وای چې څو خدایان وای، نو حتما به د مځکې نظام د اسمانو نظام ګډ وډ وای. یو خدای به ویلی چې باران کوم، بل به دا ویلی چې د باران ضرورت نشته. یو مځکې څخه تخم راشنه کولی، بل به بیا نه راشین کولی. دا نظام به ټوله فاسد سوی وای، ټوله به ختم سوی وای. خو الله رب العزت یوازې دی، تنها ذات دی. هغه د دې ذات دی چې د انسانانو پر سر باندې بادشاهي کوي. د ټولو مخلوقاتو متصرف او واکمن ذات الله رب العزت دی. خو د دغه ذات سره موږ او تاسو باید داسې کار وکړو چې هغه د دغه ذات سره شایي، د دغه ذات سره واړوي. موږ او تاسو باید د نورو انسانانو څخه، خاص بیا هغه وخت چې د مشکل وخت وي، د نورو انسانانو څخه کومک ونه غواړو. دا طریقه خو ما څو وار درته تشریح کړې ده، اوس هم درته وایم. دغه طریقه چې تاسو توحید هغه وخت پیمانه کیږي چې کله د انسان د غم وخت راورسیږي یا د ډېرې خوشحالۍ وخت راورسیږي. هلته یې الله رب العزت هیر وي، او د غم په وخت کې چې باید دی ژاړي، ګریبان څیرې کړي، او یا حاجرې تورځي، زیارت تورځي. په دا وخت کې د الله رب العزت هغه اصلي طریقه چې الله ورښودلې ده دا ځینې هېرېږي. توحید که زده کوو نو باید په معنا هم سر خلاص کړو، او مفهوم هم په ذهن کې وي، او هغه حدود چې توحید لري هغه هم باید زموږ او ستاسو په ذهن کې وي. نو په اخري کې یو خبره به دا وکړو، درس به سم ختم کړو. هغه دا خبره زما ورونو چې ډېر کسان د توحید نارې وهي، موحدین یو، موحدین یو، توحید دی، توحید دی، توحید دی. خو د توحید دا نه معنا چې د قرآن او د حدیثو پیرو وي، بس نور د مذاهبو طریقه پرېږدي. د توحید دا نه معنا، بلکې د توحید دا معنا لکه ما چې درته وویله، الله چې په قرآن کې، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په احادیثو کې، او د قرآن او د حدیث څخه راوتلي مسائل چې څه زموږ په مخ کې امامانو ایښي دي، بس د دې نه دې منل دا معنا ورکوي چې دا توحید دی. خو دا خبر یاد ورسره وساتئ، که چیرې زموږ افعال او اعمال شرکي وي او غلط وي، پر بده لار روان وي، او یا د توحید نارې وهو، دا به زه چې هم بېځایه دعوه وي. او دغسې دعوه والا انسانان ډېر دي د مځکې پر مخ باندې. خو کومو انسانانو چې د توحید ډېرې نارې وهلي دي او نورو ته یې مشرکین ویلي دي، هغه انسانان خپله الله په شرک کې اخته کوي. غالبا داسې به په کتابو کې دا خبره راځي چې کله یو انسان پر بل انسان باندې خاندي او د بل انسان عیب بیانوي، د بل انسان په عیب باندې دی خوشحاله کیږي، ورپټوي یې نه، داسې په الله رب العزت تر هغه وخته پورې مرګ نور ته راولي تر څو چې دغه انسان په هغه بد صفت او عیب کې اخته نه کړي. دا ډېره خطرناکه خبره ده. الله رب العزت دغه انسان ته تر هغه وخته مرګ نه راولي تر څو چې دغه بد صفت په دغه انسان کې رانولي. ځکه نو د چا پر عیبو باندې پرده اچوي، کومه انسانان چې موحدین ځان ته وایي او نورو ته مشرکین وایي، الله رب العزت به تر هغه وخته پورې دغو انسانانو ته مرګ رانولي تر څو چې په دغه غلط صفت کې الله دوی اخلي. د دې سره ډېر احتیاط کوئ. دا غیبت هم په دې وجه باندې اشد او سخته ګناه ده چې الله رب العزت تر هغه وخته انسان ته مرګ نه راولي تر څو چې په هغه ګناه کې د انسان اخته نه کړي. افتراء، پر چا باندې درواغ تړل، بهتان، ناحقه تهمتونه او بدې خبرې پسې تړل. زما ورونو د دې څخه ډېر سخت اجتناب کوئ. موږ هم راګرځوئ، موږ ته هم تنبیه راکوئ. زموږ په مجلسو کې باید قطعا دا نه وي. زموږ او ستاسو مجلسونه بیا خصوصا په دې ځای کې باید د دې څخه بالکل فارغه وي. اما د یو چا په فسق او د یو چا په فجور، د یو چا په غلا، د یو چا په بد کار باندې څوک خبرول، دا بیا غیبت نه دی، دا بیا عین اصلاح ده د جامعې. الله رب العزت چې قرآن کې موږ ته اولنی درس راکوي هغه د توحید دی. الله رب العزت چې د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي. سبا ته به انشاءالله په رسالت باندې او د قیامت پر ورځ باندې بحث کوو، تفصیلي خبره به کوو ان شاء الله تعالی. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سيد رسول الله وآله وسلم ورب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله تعالى على